بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد محترم ورونو ده درس زمونږ استاد د ریاض الصالحین نه پنځلسم باب دی، باب فی المحافظة على الأعمال. باب دی په بیان د محافظت او استمرار او دوامدار کول په ښه عملونو باندې، یعنی ښه عملونو به کې د څه نه چې یو ورځ وکړي او بله ورځ یې پرېږدي، تر هغې پورې به کې چې تر څو په دې لاره باندې هغه اخرني حد ته ورسېږي چې هغه مرګ دی او ته په داسې حالت باندې مړ شي چې ته په نیکو اعمالو باندې ولاړې او استمرار دې کړی او دوامداره دې کړی، دوامتوب دې کړی. دې نه یو آیت راخلو، الله تعالی فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خطاب دی او موږ هر یو مسلمان ته د دې خطاب دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. ته د الله تعالی عبادت وکړه، بندۍ اوسه او عبادت یې کوه تر هغې پورې چې تا ته مرګ راشي، یعنی د ژوند نه تر مرګه پورې په دې لاره باندې چې لاړ شي، نو ته به بیا د الله بندۍ او الله تعالی به تا په نیکانو بندګانو کې حساب کړي. دا هر یو زمونږ او ستاسې ته خطاب دی چې موږ تر هغې پورې عبادت وکړو او د الله تعالی پر لار لاړ شو چې موږ ته مرګ راشي او په لومړۍ لاره کې دا کارونه پرېنږدو. احادیث کې ډېر دي. یو حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم عبدالله بن عمر رضی الله عنه هغه فرمایي چې قال لي رسول الله صلی الله علیه وسلم یا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل متفق عليه. عبدالله بن عمر رضی الله عنه، عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنهما هغه فرمایي چې ماته رسول صلی الله علیه وسلم یو ورځ ویلي چې یا عبدالله د فلانی غوندې مه کېږه چې هغه به د شپې یو وخت کې تهجد ته پاڅېدل او بیا یې پرېښودل. نو هغې نه مطلب دا دی چې ته یو کار دې شروع کو، د نیک کار دې شروع کو، هغه نیک کار چې دی هغه سر ته ورسوه. فرض یو سړی دی د یو یتیم کفالت کوي، یو کال دوه کاله به یې منځ کې پرېږدي، نه د کفیلیت د کفالت چې تا واغوستو هغه اخره پورې ورسوه چې څو بالغ شي او ثمرې ته ورسېږي، یا یو مدرسه جوړي، یا یو هسپتال او شفخانه جوړي، کار یې وکړي نو مۍ کې پرېږدي، یا د کوم ډاکټرانو کفالت کوي، یا د استادانو کفالت کوي، څوک هغې د پیسې ورکوي، یا څوک تعلیم کوي، د عام تعلیم کوي او هغې دپاره دا کومک کوي. نو ته څو چې دې وسه کېږي هغه اخرني حد ته ورسوه چې هغه نتیجه د هغې راشي. نو ځکه دلته بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وکان احب الدین الیه ما داوم صاحبه علیه. رسول صلی الله علیه وسلم دې کې فرمایي چې هغه بهترین اعمال د دین او هغه بهترین د اسلام دا هغه خبره ده چې سړی په هغه نیک کار باندې هغې باندې دوامداره واوسي، همیشه والی وکړي. نو دا هر یو نیک کار باندې هغې باندې دوامداره کول او همیشه والی کول دا د دې نتیجه ده چې سړي ته بیا هغه د مرګ په ورځ وخت کې کلمه الله تعالی نصیب کوي. الله تعالی دې زموږ او ستاسې اخره خاتمه په دین او په اسلام باندې ویسي. الله تعالی مو موږ ته دا توفیق راکړي چې موږ نیک اعمال وکړو او هغه عملونه سر ته ورسو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.